خدای دې بیا بنیاد وباسي ویم اوسه پورې مې دغه پلار هم پته ونه لګېده ویم دا رښتیا هم رانه څه غم ونه کړو خو ویم ویا که نه که زه هم کور ته لاړ شم پوه شوې که نه تاسو پسې خاندل مردکیه ویم قسم په خدای که تا پسې مې خندلي وای 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 ویم وښه خو مې وکړه نو ما خو تا پسې نه دې خندلي چا پسې خاندي دا خو زما بیماري ده وای 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 ویم داسې کلاسونه یې ووه ویې وایم ویم خو غوسار یې ګورې ډېر درونو ښه وای یلکه دا ته خو بدلاغه چې جینکو پسې خنداګانې کوي خوله دې وازه کړې ده داسې کار وکړه روماله واله او دا خوله وله وتړه دې خدای تباه برباد کړه په دې علاقه کې باقي شرمۍ دا هم کلیوال دی که نه زما نو که نه خبره کوم درته ویم زما خو د خندا بیماري ده که نه دا جینه تېرېده صحیح ده زه مې هغه پلار ته په انتظار وم هلته یې راله هغه د حاجي سره خبره کړې ده جینۍ راله کوله د هغه ټیک ته که نه چې ستا د خندا بیماري نه خدای دې تباه برباد کړه په لار کې ته ولې ودرېږې ته به اوس په دو جینکو پسې خاندې چېرته په څو کې راوتله خوله راوتله نه خدای دې تباه برباد کړي گودشاندانی یا گودشاندانی چند دو کشوی ولی سریع خلک چقدر راغشتی دی اما وایسا یو بالتیو بدو ندیسته اما یو گیداشو بدو ده تگی شما یا خود ندیر تگی کیگی نو بس دا خو بگسته کنه کنه نکنه وایسا منی اما دا تو بدو دیو که شک اسد خودلی ولی سریع یا تو دیر تگی کیگی نمیو خبر دادم که ما نن داشت خپه ودی دیر خپه ما ودی اغا ظلمه اغا دغا رشتمونه شونو وی بیا هم پاته شوا هم پاته شوا زبس خیلی ما غادی خادیسه ده خبره کنی ده نو هغه ته ما ویلي زموږ لور ده به چې کوم دی که نه ښه د حیا عزت ځای بولي ښه او خفګان مه کوه د خوشحالۍ خبره ده که نه دی د خوشحالۍ خبره ده هغه وایي زه به ورته کوشش کومه نو دا به کله کوي اوس دا خو ما ته هم پته نه لګي خو ګرځي که نه نو مشوبه شي خیلی ښه او که نه دا زلمی لور راته ناسته ده چې دا خوارن باده شي که نه چې کورې به د دې عزت خوړلې ده د خندا بیماري ده که نه نو په دې شوک نه خوښوي د دې د وجې نه خو دې د رشتې پاتې شوې تا ته تللی ده که نه کاکا کاکا کور کې څوک شته اواز کوي څوک راغې جوړی ته ورشه وګوره نشته وایم راځې کور کې څوک نشته السلام علیکم منتقل ماما بخیر 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 خیر دا څه کوي کینه بیرته بابا د خدای تعالی السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علي خیر دې ویم خفه نه شي ښه کینه وایم مسلمانه څنګه دا پېښه کړې ده میخه یادی یا بابا خو د خدای تعالی مسلمانه میخه نه پیښه یادوي هغه پیښه یادی پسه زه خوړلې پسه بابا د خدای تعالی مسلمانه ویم داسې کې کار ده لګولې بلبل کا بچه تا ته چینچوړي پیتا ته پانی وایسه د خوړلې دا جوړې د تپانو کار کوي نه نه د تپانو کار زه نه کوم زما دا پلار کوي یادی پلی یادی نه نه تپان یادوي داسې وي دغه خو ډېر بدرنګ دی یو څه له راغلي دي اما خیر څه کنه تاسو څنګه دا پیښه کړې ده تاسو خو ما ته ونه وي سویا وی څنګه م را پیښه کړې ده ووایه ورته که نه منګه رښتې له راغلي یو رښتیا خو ښه خبره ده ښه اما رښتیا ښه ده بس لکه چې کار کېږي ښه وبسي ښه وبسي او رښتیا به رشقه نه رشته بابا رشقه نه یادوي رشته درته یادوي که نه ها نو لږ تیز دې وایي که نه زما دا پلار د په غوږونو باندې دروند دی خیر دی زه وبسي ښځې وبسي رشته به وشي ها ځان لکې رشته سویا وی رشته ځان لکې نه دې زوی له کومه دا څنګه زوی دی دا زوی به دا شي سړیه دا جوړې د ګوړې په شربت لامبولې دي ویم غري شه د پومه توته ته بیا ته څه خبرې کې چا ګنې چیا غري کېنه هسې بچې خوښې شوې جوړې ښه خوښه شومه لکه تېره یو کړه سل خوړلې رشتې ده راغلي دي ولې پزه بېله رشته که بل دا جوړ راغلي خادي رالیږلي دي نه خوند ته نیغېږي بچه ښه خیر بیا به نه کوي ښه مالش به مې ما او دا پېره
مړه بچه خو دغه شانې د ښځې نه یارېږي دا کوټې ولې دې سل لرو ده به به چپ شه دا غټ میږي سترګې غلي کېنه ته داسې کم دغه سم باید وګوره بالټې دوه ګل ماما داسې کار وکړه چې دا جینۍ راوغواړه چې دا رشته بس پخه کړو که نه رشته به پخه شي خو دا پلان دې پرېږده چې لږ په قلار وایي ما دا یو وخت چې کوم دی مکمل کون که ښه بلبل کا بچه داسې کار دی که نه چې وي لږ په قلار خبرې کوه په قلاره به ویم په قلاره ګلالۍ دودي راشه دې خوا شابه که دې خو د دې نه بېده دا شه ځان قابو که دا رشته دې لاړه نه شي صحیح ده بابا او که نه دلته مې په شرمونو ونه شرمې صحیح ده بچې دا شته دستي ده راغلي دي نه هغه یو دستي ده راغلی دی خو یې پلان دی وایي رشقې له راغلې یې رښتیا دی بابا بلبل کا بچه بس دا زما لور ده جي ویلې یې چپ شه که نه په شرمونې مې دلته هم شرمې ها نو بس دا دغه دی نو ودې شرمولو ته په دې چې دا دې چې ولې خاندو دا خو د دې بیماري ده نو دا د بیماري ده ولا مطلب لکه وشو کاله مالک چې بس کار وشو ښه کار وشو د منظوره د مالک چې کار وشو ګل ماما دا ولې دا به چې دا کوټه مې وخوېده که نه بابا دا کوټه نه خوېده ښځې ووخه کوټه مې خوېده کوټې نو څه لري ځان نه غټه ښځه کوله چې ویې والې مې داسې دا شلمو ته خانه وچپ شلمو ده دې بس وشلمو که چپ شه که نه کېنه همسه بس کېنه خانه مګوای کېنه ویلې بس که که نه دا جینۍ بوځه دا جینۍ بوځه دې مېلمنو سره خبرې کومه دا دې نه راشه ځه نو د کار روزګار نه مې غواړي بس خیر دې داسې څه دی که نه مشته خبره ته کومه خو د غوږونو دونه مې په جسم هم دونې خیر دی بس خو بس رشته پکې شوه ښه وشوه څوک شو بابا رشته یادوي رشته داسې کار دی که نه چې زه ورته دلته لکه برنګ اچومه ګډېږمه څوک بدرنګه دي څه وایي بدرنګه یادوي بدرنګه نه یادوي بانګله یادوي بانګله ګډېږمه ګډېږي هله بچې بس شپه د خوشحالۍ ده بنګړه واچوئ بس به ورته ووایه چې بند کې کړي زه ورته د ټینګې نه یم بیا بابا زه چې څو کنه څه کوو زه او جنګ به بیا راولو نو دا سره نه بوځو نه بیا به راځو که نه بس نیټه به درکړم بیا که نه بیا بس جنګ راشي ښه څه وایي وایي نیټه به درکړمه او بیا راشئ جنګ باندې نو هغه خو څه جنګ کوي جنګ نه یادوي جنګ یادوي بلبل کا بچه خاله زه چې ځو غونډګل ماما نو ځو او زه به ځې نو چېرې سکو کور کې به اوس کې څه وایي ویچې به کور کې اوس کې زه په مخامخه زه لاړو بلبل کا بچه هلک خو دې خوښ شو که نه زه باید لږ ښه کوم خو چې زما د لور رشته وشي دا رشقه به م وله وایو خدای دې بیخ ته کونو باسه دماغ یې دا نه خراب کړي الکه خدای تعالی مسلمانه داسې کې یا الله توبه خدایا توبه انسانان هم اوس سرن کوي مله دې زل په ته خو دې وګوره دا زمونږ د دې ګاڼۍ چې چوټي ده نو به زه چې تاوېږم واک کوم ته زما دې باډۍ ته نه ګورې ستا په شان د غوښې غر خو نه یم دا زه چې ټپ یم په دې باندې ټپ یم زه دا ډنډونه وباسم نو یې ټپ کې خوره که نه چې دلته یې خورې بابا
ویم گیا نه خوري دا وادش کوي وادش او ها بلبل کا بچه او کنه ویم داسې کار دی کنه ماته او کنه وای کوتم کوړې مړه نه مړه لمکه زما د پلار په غوږونو لږ دروند دی ها ویم داسې کار دی موږ داسې راووتو سیده یو مولا هم کته نکاح یې مې بوته مړه او کنه د چا ده زما ده کنه خزه بس پیښې خزه بس دغه دی دا زه خو نشم تړلی هغه بر کلي کې یو دی الا راتسته صبر وکړه مړه تړي ما نه مړه مسلمانه ویم تړیم نه بابا یو خو اوس پر باندې بیا خندا راشي نو ته د خندا خبرې کوې ویم بابا ویم داسې کار دی که نه چې تړیم نه او داسې کار دی مینه که ته داسې د ګاډۍ ستاسو ټوټي ده او والله زمونږ چوټي ده ښه بېروزګاره راته ښکاري نو خود نو هغه بر کلي ملا دی او بس هغه هم دقه شان زما په شان بېروزګاره ناست دی داسې وې هغه بس ویم هغه بلبل کا بچه تا ته کیچړي پیتا ته پاڼي بلبل کا بچه یرکه تو ټوپونه وې خو ورته ووایه که نه چې مولا هم پکار دی نو ورته مې ونه ویسه مولا هم پکار دی بځئ ورشئ بځئ ورشئ ویم خبره کوم درته داسې کار دی که نه دا بلبل کا بچه زه ځکه ویم که نه چې دا واړه ماشومان نه دي د دوی مردکې ډېر زیات خوښ دی نه مړه نو زه ځکه دا واړه ماشومان یادوم بلبل کا بچه دا مردکۍ هېڅ شي زه مردکې یم که نه داسې وې ښځه جو ټیک ده ټیک ده ویمې واده صدقې نو وړو ته مه وایه نه وړو ته خو نه ویمه دلته زه ماشوم ښکارم مړه زه ماشوم خو نه یم ماشوم نه دی غټ سړی دی بابا دماغ خرابې ویم داسې کار دی زما نوم مردکې دی زه چې یو پرې راغیب شم بیا نه را پیدا کېږم هلکه په مقناطیس به ډېر اسان را پیدا کېږي په مقناطیس سره زما نه لګي که نه اما د ځمکې د تر نه مې ووایي زه لاړو راځه چې ځو بابا لاړو ښه دا ورځئ هغې بیا ټپ کې څه خوره ښه هلکه نو بس د ګاڼې د چوټي ده څه به ورته مجلبسي ته بس بېروزګاره له 100 روپۍ خو به جب له راشي که نه هلکه خبره واوره دا یو خو یې نه اورېدې بل راځه السلام علیکم مړه خوښه لوی د غوښې غړې دا واده د چا دی علت توبه خدایه دنه خو زه ښه یم نو مړه غلې کېنه دا خو درته دا مسلمانه ویم مولا ټول په ټول پیدا کړي وو هم خاندي او زه هم خاندم بس خاندئ څه وایي هلکه وایي دا واده د چا دی دا زما د زوی دی او که نه بس د جینۍ په پلار د خدای شرق راورته چې دل یې ورکوي وګوره هله بس ترور څه نه ویم بس ویم خفه شوه راباندې مولا راغله شته مولی هم خو لا نه دي کرلي غونچه ګل ماما بابا بلبل کا بچه مولی نه یادوي مولا یادوي مولا هم راوستی دی دا دی دا مولا دی ما دا مولا به داسې ته دې ته وګوره بودې مړه نو دا لور به داسې مړه بس غلی کښېنه که نه نو قاري که نه نو تاسو اوس بېدبي کوئ که نه بېدبي کوئ مړه مولي صاحبه نو ستا د تېزوم به ډېر ښکلې حال ته د تېزوم ته وګوره ویم دا خو درته یو مسلمانه بس غلې کېنه مړه نکاح چالو که مولي صاحبه دا ته څه زانګو کې هېڅ هم نه بس خپل ذکر کومه که نه نو نکاح نه کومه چالو کوه که نه چالو کومه که نه مړه نو بس دی اوس خو یې غلې که که نه یاره أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا مردکې دوی د انتندن سره د دې خیرنو د دسقا واسکټ تاسو ته قبول دی او قبول دی نو قبول دی قبول دی یو پیری درته بیا مې ما قبول هم دی او قبول دی ای کمبختو ښه اوس چې کوم دی ګلالۍ لور د غونچه ګل تاسو ته قبوله ده ویم قبوله ده قبوله یادوي نه وی قبوله ده ګلالۍ تاسو ته قبول بیا درته وایم ګلالۍ لور د غونچه ګل سره د دې ډک د سپږو سره او د دې خیرنو کپړو تاسو ته قبوله ده قبوله ده بیا هم درته وایم قبوله ده یو پیری درته مړه بیا مې ما قبوله ده قبوله ده نو خود قبوله ده تا د دې شکل ته کتلې تا له چا درکوله مړه مولي صاحبه من څه شګه ولا کوټه کې نه ده استعمال کړی سیمټ مې ولا راوړي نو بس ښه ده که نه بس دا خو درته نه مسلمانه ویم بس قبوله ده خو پرېږده که نه ویم داسې کار دی که نه چې زما نوم مردکې دی زه چې یو پرې راغیب کړم بیا نه را پیدا ما سره مقناطیس ته والله چې
خوړلي بیا پرې ورغلې غلې شه نکاح دلې تړلیا والله ګوره زه اودس کېم ښه دا موږ ته پته ده موږ ته پته ده اودس کېم والله چپ شه کنه دا پسې خاندئ نه مولوي صاحبه دا د دوی دواړو بیماري ده داسې